تاریخ ندی قربان د ګران هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مې نیکمرغه کلیزې په ویاړ د ژمن راډیو تلویزیون ادارې د مبارکۍ پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو ورونو او خویندو، تر هر څه وړاندې په خوست کې د ژمن خپلواک راډیو تلویزیون ټول نشراتي تخنیکي او اداري کارکوونکي د خپل ګران او سرلوړي هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مې بختورې کلیزې په ویاړ د دې هیواد هر فرد ته د زړه له کومې مبارکۍ او نیکې پیرزوینې وړاندې کوي. پوره 98 کاله وړاندې د افغانستان ترقي غوښتونکي او ځوان پاچا امان الله خان د خپل سلطنت تر اعلان وروسته د وطن د ازادۍ ناره اوچته کړه. د خپلو افغاني غازیانو په ملګرتوب یې د پیرنګي ښکېلاک په مجهزو پوځونو ور ودانګل او د ایمان په ستر قوت او د افغانیت په پتمن احساس د نړۍ دا زبر ځواک په ګونډو کړ. افغانانو د خپل تاریخ په دې نه هېرېدونکې معرکه کې پر یرغلګرو ځواکونو باندې له دریو لورو حملې پیل کړې. د عظیم او خدای پرسته ملت د ژوند او مرګ پروا ونه ساتله. د خپلو سرونو او سرو وینو په نظرانه کولو یې د خپل هیواد د ازادۍ او خپلواکۍ بڼ شاداب کړ او خپلو راتلونکو نسلونو لپاره یې د ازادۍ بیرغ د دې هیواد پر هسک وروپاوه. له ښه مرغه چې د ازادۍ په جګړه کې د لویې پاکتیا او په ځانګړي ډول د خوستیو قومونو حماسې نه هېرېدونکي دي. دوی ول چې د انګلیسي استعمار د ټل چوڼۍ فتح کړه، تر بنو او نورو سیمو یې خاوره له یرغلګرو تصفیه کړه او مات خوړلي ماکار او متجاوزه انګریزي پوځ کوهاټ او نورو لرې سیمو ته پښې سپکې کړې. درود دې وي د خپلواکۍ د برحق جهاد د غازیانو په پاکو روحونو باندې. د افغانستان د با فرهنګ زړور او با تدبیره پاچا شاه امان الله خان د ازادۍ تر حاصلولو وروسته د دې هیواد صنعت، زراعت او سوداګرۍ د پرمختیا لوري ته پاملرنه وکړه او دا یې خیال و چې ډیر ژر افغانستان د نړۍ د پرمختللو او متمدنو هیوادونو په لیکه کې ودروي. خو دریغه د افغانستان دښمنان ډیر مکار، خیلګر او سپین سترګي ول. له دې ماتې وروسته یې خپل لاسپوڅي په مختلفو نومونو د افغانانو په لیکو او قومونو کې وګمارل. خلک یې تحریکول چې ګواکې ترقي او پرمختګ خدای مکړه له مقدساتو سرکشي ده. نو هماغه و چې زموږ یو شمېر ساده زړي ولسونه د دوی د تبلیغاتو تر اغیزو لاندې راغلل. بدبختانه د افغانستان د ازادۍ او ترقۍ تر زرین پیر لږ وروسته په دې خاوره یو بې فرهنګه ډله مسلطه شوه چې ډیره ونه پایېده. خوشبختانه بیا هم د لویې پکتیا ولسونه خوستوال، وزیر او مسعود ول چې یاد بنډیچي او بدوي خلک یې له قدرته خله کړل او بیا ځلې په هیواد کې د یو مترقي حکومت بنسټ کېښود. د دې ویاړونو باوجود د ازادۍ د معرکې د ستر سالار غازي امان الله خان هیلې 98 کاله وروسته هم ترسره نه شوې. په دې هیواد تر اوسه هم د بدبختیو، مرګونو او ویرونو سیوری خور دی. اوس هم د منځنیو پیړیو په شان افغانان یو بل سره وژني. تر اوسه هم افغانان یو بل ته په کمین کې ناستي. تر اوسه هم زموږ ګڼ ورونه او خویندې بې تعلیمه دي. تر اوسه هم دا عزتمن ولس په 5 روپیو پسې په یو او بل هیواد کې له لهانده او پردیس وخت تېروي. ژمن راډیو تلویزیون په خوست کې د یوې مخکښې رسنۍ په توګه له خپلو هیوادوالو غواړي چې یووالی وکړي، خپل تاریخ مسخه کولو ته پرې نږدي، تر دې زیات د خپلو غازیانو ارواو ته په خپلو آرامګاهو او مزارونو کې ازار او اذیت ورنه کړي، د یو بل سپکې او ورکې تکیې نه ني، بلکې د هغو هیوادونو له خلکو د پند واخلي چې لږ عمر لري خو د زغم او یو بل د منلو له برکته یې خپل ملتونه له محتجیو ژغورلي دي. زموږ هیله دا ده چې نور افغانان د ازادۍ له نعمته د دې هیواد د آبادۍ او د دې ولس د سوکالۍ لپاره کار واخلي. تل دې وي اسلام، ژوندی دې وي افغانستان، ځلانده دې وي د ګران هیواد د خپلواکۍ نیکمرغه کلیزه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زب کوم ته ځان قربان